الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د انسان د خوشنودۍ لپاره او د انسان د ژوند د بقا لپاره الله رب العزت په دنیا کې د لپاره بېشبها نعمتونه انسان ته مهیا کړی دي. څنګه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت وحی را لیږي او پیغمبر علیه السلام ته وحی کیږي. ترمذی شریف روایت ته کتاب العلم کې راځي چې الله رب العزت انسان ته پاک رزق ورکړي په دې صورت چې انسان پاک دی او رزق پته پاک ورکړي. مسند احمد کی راضی کہ اللہ رب العزت ہمیشہ د انسان د پاره د بهترین رزق پیدا کړی دی په سبب د دې چې دا انسان پاک خوراک څکا کوي چې دې پاک اوسېږي، صفا اوسېږي. نو معلومه ده شوه چې الله رب العزت د دې انسان لپاره څومره څیزونه په دنیا کې مهیا کړي دي، هغه بهترین او د ټولو نه پاک څیزونه د انسان لپاره مهیا کړي دي او د انسان نه هم عملی کردار هم پاک غواړي. لکه مثلا انسان ته دا وایي چې پاک اوسېږه، اودس کې اوسېږه، غسل کې اوسېږه، پلیت مه ګرځه، حرام خوری مکوا، ناجائز کارونه مکوا، پردی حق مو وها، خور حق مو وها، رور حق مو وها، گاونډي حق مو وها، د لارې د خلکو حقوق مو وها. دلته و چې په لاره باندې هم تېرېږي دومره غټ بریکر به درته جوړ کړي چې سم دیوالي په بریکر باندې اړېږي نو ګردو کې چې د کم کاڼي نو هغه بدلم لاندې راوغورځوي. چې په لاره تېرېږي نو غني به درته کېږي مړه په دې باندې دا خلک ډېر تېرېږي را تېرېږي په تېزه تېزه خبرې کوي. که چېرته کې یو ځای کې د ناستې راغی، یو ځای کې کېني، کومه خو به ته یار تاسو دلته کې د بیټک ته څه له راځي، د حجرې ته څه له راځي، ځای به ستایي خو زور به باغت کړی، تکلیف باغت دی. تر دې پورې چې کم کار د کولو نه وي هغه به کوي دا خلک، چې کم د کولو دي هغې نه لرې تښتي.
حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي د قیامت علامات چې سورم احادیث تاسو راوالي په هغه کې د ټوټل نن سبا چې سورم احادیث تاسو راوالي پای کې ټوټل د نن سبا حالات پر تناظر سره وګوري ټول ارسه په ذکر شي. علما په دې کې حیران او پریشان دي چې دا انتظار د کمی غړې دی اکمه یو داسې یو څو نشانې دي چې پاتې دي دې کشمکش کې خدای نو غټو یو شنانه نه کړو دې زنا ویلي دي عام شو د شراب ویلي دي عام شو د نشي ویلي دي عام شو د غرنګي د هر قسم بدکارۍ ویلي دي عام شو د ناشکرۍ ویلي دي عام شو د ظلم او د بربریت ویلي دي غم عام شو. بس یو خبر اخرنۍ پاتې ده چې څنګه ما پرون په درس کې مې کسانو ته ویلي چې څنګه د خلکو کې دا روغ روانه په مخ او په نس خبره خپه کېدل راغلي چې د قتل عام داسې شروع شي په نس خبره خپه کېدل او دا خبره نارمل غسل شروع شي بیا قامت قاتل ته دا پته نه لګي زولي مرام مقتول ته دا پته نه لګي زولي مرام قاتل استاد دی که قاتل عام سړی دی قاتل دی هر رنګ سي ورته د کور مشر دی یو ځای مشر دی د علاقې مشر دی چې قاتل دی خپل بغیر مقتول ته دا پته نشته چې زما ګناه سره ز په سبانه مرب کاغه د زنانه په شکل کې وي کاغه د الګ په شکل کې کاغه د طالب علم په شکل کې وي کاغه د استاد په شکل کې وي امرز مې دې ته خبره کوله مې مسلمان مینا او بیا خاص کر دې انسان مینا دومره سپکه شوی دا قاری سے براباسي ماشوم له سپېړه ورکی ماشوم لاړ شي روح आवाज کی راځي قاری سے کومري مچاړو ویلالي کې ختم نور قاریان راځي مدرسه کې نور قاریان په بل واقعیا قاریان را باسي ورکی غیر حاضر کړي دومره وای چې مړی کی د خپل خوخي واده چې کوي نه الته کې رونه ولګي خپل خورولي یعنی نن سبا د قتل عام شوی دی د خلکو د خبرونو یو زینت جوړ شوی دی دما تاسو سوشل میډیا په دې خبرو باندې خپل ګرمه ده نن الته کې مړیو شو نن دلته کې مړیو شو نن دلته مړیو شو بس په دې خبرو باندې بس ټول لوبه ګرمه ده او اصل مقصد د خلکو نه خلاص پاتې او باندې خبره یاد ساتئ حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې انسان پاک رزق خوري پاک سيزونه خوري د خېټې ته پاک سيزونه دي د جسم نه آزاد د جسم اعمال دا په ټول صحیح چلیږي او کچره د خېټې د حرام واچول د خېټې د حرام واچول ورځ په قیامت به ګورې ذمہواری او په دنیا کې او بچو ته حرام راړي ته څه وایي بچي باندې کومه لوي د دنیا کې د ټول حرام او غیر رشوت خوري سوري حرام خوري ټول راجمه کې او په دې بنیاد باندې یره چې قاری چې پر رضوی داخلو چې فضل یره مدرسه کې داخلو چې علم وکي اب خوري فضل کې اب خوري علم دلته کې سورا په ځان دلته دې بزونه کړی دي خپل سړیا چوري ګیره خړای ته بدانه ځان ټامیان جوړ کړی عام لو پران سره بس ګرځي او بس عام د ټاپ لو پر ته جوړي عام لو پران به دور ټاپ کې چلیږي چې را په ټرند کې چلیږي وجه څه وجه چې د مور خپل دعا ورپسې نشته د مور خپل نه کمالي ورپسې نشته دا د توجه ورپسې همیشه چې د معاشري بنیاد کې خوده کېږي په هغه کې د دوه کسانو کردار دی د والدینو او د اولاد والدین نه کمل وي اولاد به نه کمل وي نن چې سوشل میډیا کولاو کې کوړو کې دې کمشر دې ککشر دې کموډا دې کاجز دې غریب دې کبي فقیر دې کمسکین دې ټول پګړا لګیا ټول غړي کم د نصیحت خاوندانو کم نصیحت وکاو هم پګړيږي کم کشران دي اخلاق غړيږي که جنہ کوي دي اخو ځخره نورم شرم ولې دي علاقه غړيږي او ماشاءالله بیا خو ترقی زموږ په معاشره کې شوی دی چې کمالکان دي هغه د جنکو په دومره اکاونټونه کولاو کړی هغه پس غړي کله په ولې دا چل کې یره چې فالو لایک او داسې زونه راته کړه
خبرې مطلب او مقصد مې دا دی دوستانو عزیزانو، که چېرې ستاسو په دې خپلو اعمالو باندې توجه ورنه کړه، دا کم کرتوتونه چې تاسو کوئ په دې متوجه ورنه کړه، را روان نسل پر رب یقین وکړه نه به ستاسو خبره مني او نه به تاسو ته توجه درکوي. او چې څنګه زاړه شئ نو بیا مور پلار سره څه چل کوي، اورلهور تیلي کې د تا به اورلهور تلي، بیا به تا سره څه چل کوي، د کور په سټور کې به تب ځای نه درکوي، کله به د باندې ګاډي لام به سپي به د باندې ساتي، واړه به د باندې ساتي، ډرایوري به کوي، دا کار به د باندې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دین راوړی دا غي دین نه غره ماړیږي، درنګانو د انګريزانو په طریقو باندې مچلېږي، کچاري تاسو په هغه په طریقو باندې روان شوي او دا هغه انصاف ځان د لپاره خیر ته ګړه کړی چې دا ډېر ټول انصاف دی. تاسو د شیشې یو مخ لیدلې یو روح لیدلې دی، زم روح تاسو نه لیدلې چې تاسو څه کوي. تاسو دا وایي چې راته ډېر خوش اخلاق خلک دي، ډېر خپل انصاف پسند خلک دي، معاشره کې د زناور حقوق شته، او چې کله هغه مور خپل سره کوم سلوک کوي هغه تاسو ته بیا پته نشته. چای چې کوم معاشره کې په معاشره کې د مشرانو او د کشرانو چې سوره انسلټ کوي، سوره وسره په بدتمیزۍ په بد اخلاقۍ وسره راځي، هغه د قانون خو صرف د ګناه او د بډای لپاره جوړ دی، د لکانو لپاره جوړ دی، فحاشۍ او ریانت لپاره جوړ دی. هلته کې بچي د خپل نصیحت کوي پولیس راځي، امور وته نصیحت کوي پولیس راځي، دا دی ولې ټارچر کړی، دا د تاسو رټ ولې ورکړی، دا دی ولې منټلی ډیسټرب کړی، اولاد مستای پرچې بتا باندې کی. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان ته پیدا کړی دی، په دنیا ته را لېږلی چې په کوم ځای کې انسان پیدا شوی دی، خدای پاک د خوله د ګندګۍ نه ساتلی ده، خدای پاک ورته په نوم رزق ورکړی دی. انسان چې دنیا ته راشي نو حرام غیر وکړي، تر دې پورې ټول حرام خوري په دې پاک خپل باندې دنګي، کله مسکې نو لای نه لګي، تلاوت خو بالکل نه لګي، چې دا کله حرام خوري نه دی د خپل په روزه کې منی کی، بیا قرآن ته ګوري چې په روزه کې څنګه څوره خلک قرآن ته. دوستانو عزیزانو عرض مې را کولو نن چې په دنیا کې هر څه تباہ او برباد دي، موږ د دې انسان د لاسه تباہ برباد. سیلاب راځي تماشا ته جوړه ده، زلزلہ راځي تماشا ته جوړه ده، ظلم کیږي تماشا ته جوړه ده. او بیا ماشاءالله زموږ معاشره خو د صحابیانو روپیوال صحابیان خو د روپۍ د لس ملاویږي، او خود درته یو راځي بل راځي بل راځي بل راځي، پتا به غم راغلی او د تانه بسم ثواب د صحابیانو چلی، پتا به تکلیف راغلی خلک به تماشې لراځي، غم راځي له بدور نه راځي د تماشې لراځي. حدیث شریف کی راځي ده ان قریب زما په امت به یو داسې دور راشي چې غم نه به تماشا جوړ شي، غم نه تماشا جوړ، ما په امت به داسې یو دور راشي چې خیر ښېګړه به ریاکاري شي. نن سبا څوک چې خیر صدقات خیرات ورکوي دونه خیر صدقات به ورکوي نه چې څومره کیمرامین به ورپسې فوټو سیشن کوي ګرځي به قیامات علامات ټول دا دي پوره شوي دي، یو څو پکې پاتې دي بس. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې د مغرب نه د انور تر راختو انتظار وکړي، او یا د سرو وریځو انتظار وکړي چې د اسمان نه د باندې کاڼي راووري. ستاسو ځان تاسو په دې معاشره کې پاتې کېږئ، څه کسان سهار ځي ماښام راځي، پته ورته نه لګي خپلو بچو لپاره رزق پیدا. ځینې خلک داسې وي چې ورځ شپه ودي، ځینې خلک داسې وي په خپل روزګار کې راړه حرام حلال د دې تمیز پکې نه کوي، بس راغونډی یې. ځینې خلک وکې داسې وي چې غلطو غلطو پسې ګرځي، په هغه د حرامو او دغه رنګې دا د انکم ذریعه دي. سورج مصر یو کس را پسې راغی نو ما ورته راکړه ګاډی دې څه کوې، ګاډی مې خرڅ کړه، ما یې پیسې دې څه کړې، مې بینک کې کېښودې د میاشتې 30,000 روپۍ پرې راته ګټه راځي که نه. یو ما ته کور کې ګاډی ولاړو نه خو به ګټه نه کوله، دا خو داسې ما ته ګټه راځي، نو ما یې دا ګټه څه شی دی، سود دی آرام دی، نه ما دا خو داسې داسې. یعنی په سود باندې یو دومره فخر کوي چې دا ما ډېر غټ عظیم کار وکړ، دا ډېر اوچت کار وکړ. دوستانو عزیزانو داسې مه کوئ، د رب العالمین سره جنګ مه کوئ. انسان الله رب العزت پیدا کړی دی، د دنیا نعمتونه یې ورته ورکړي دي،
او که په دې نعمتونو کې د ځان لپاره تیوریانې جنګوي، ګوره خدای به ډېر زر راونیسي. او بیا ماشاءالله زمونږ دا قوم په دې تیوریانو کې او په دې جوګاړونو مګاړونو کې په ټاپ چلیږي. ګوره خدای سره نه جوګاړونه چلیږي، نه تیوریانې چلیږي، نه سیاست چلیږي، نه دوکې چلیږي. الله رب العزت يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. څه خیانت ته پړړه کې پټ کړی او په خله دې ملا نه ویل، خدای پاک خبر ده. نن سبا به د ټولو خلکو نه خیانت پټ، زړه رازونه پټ کې خدای الله نه نشي. نن کته په دې ناس کې چې ساينس ډیره ترقی وکړه، او چرته یو ساينسي سړی راته په دنیا کې نشي کولای چې دا یې ویلي چې په دنیا ټول رازونه ماته پته ده. د دنیا ټول رازونه زموږ په لاس کې راغلي دي. یو ساينسي سړی تر دې پورې اعلان ماسک نه تاسو کا بل ته وایي چې هغه وایي ماته پته نشته. او الله رب العزت څه فرمایي چې په دې دنیا کې ما ذره ذره پیدا کړې، دا ذره ذره ما ته پته ده، هر یو څیز ما ته دا حقیقت پته ده. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت انسان ته وخت ورکړی دا خپل قیمت کوي. په خپل اعمالو باندې نظر واچوي. کله هم عبادت کوي، عبادت دریانه خالق کوي، صرف الله رضا د پاره کوي. صدقه خیرات کوي، غم دریانه خالی کوي. کچا سره خیر ښېګړه کوي، غم دریانه خالی کوي. کچا سره همدردی او غم راضي کوي، غم دریانه بغیر کوي. کچا سره لین دین کوي، صرف د الله رضا د پاره کوي. دا کوشش پکې مکوئ چې بل له پکې څنګه ټانګه کوم دی. او زمونږ د معاشرې خو ماشاءالله ډېره ښکلې خبره ده. دا نه به پټېږي چې یاره دا غریب سړی را پسې راټه شي، دنه پټېږي را پټېږي چې سرانهونه غواړي. قدرت ته ګوره چې هلته کې یو داسې ځای دی خدای داسې مخه کوي چې پټمتوب ورشي نو ټول جیب هلته کې تش کړي. خو د غریب په دغه کې څه ورته په فیور کې دی نه دی چې غریب تصور. غریب ته، عجز ته، فقیر ته، مسکین ته، جماعت ته، مدرسې ته هلته څه نه ورکوي. هلته لپاره دی غریب مسکین چې یعنې چې امام سلام ورکړو ټولو نه مخکې هغه منډه والي. امام راته څه ونه وایي چې په جومات کې څه کار. او چې کوم ځای کې تماشې د هغې په ترپل نه هغې په لس چنده په لکونو باندې والوځئ، یره چې ډېرې خراب کړه. هلکه څه چالو یره جي خادي راغلی واپس دغه شان ښایي. د خلکو نه خدای وباسي، قسم دی که دی په ځان پوهېږي. الله رب العزت مونږ تاسو له په دې باندې عمل کوو.